معلومه نه ده چې په څه جنګ دی، خو زمونږ په کاله جنګ دی. چا چې توت کړی هغه ترې بچ دی، چا چې توت کړی هغه ترې بچ دی، پکې قتلیږي پښتانه جنګ دی. د لوی او بخونکي خدای په نامه قدرمنو مشرانو، د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلو عزتمندو میلمنو، درنو خویندو، ملګرو، کشرانو، نیکې هیلې او سلامونه. د ټولو د مخه باید دا ووایم چې د نننۍ غونډې موضوع خورا ستره او هر اړخیزه ده، او په دې موضوع باندې باید په میاشتو میاشتو کلونو کلونو څېړنې، غونډې، سیمینارونه، جرګې او مرکې وشي چې د دغې موضوع ټول اړخونه په بشپړ ډول جوت او دغه ستر ملت ته د خدمت جوګه شي. په دې ځای کې دا خبره اړینه بولم چې هر هغه علمي ادارې او ټولنې چې په دې تړاو دندې او ذمهواري لري، خپلې دندې او ذمهواري په ایماندارۍ او اخلاص سره سرته ورسوي. زه به نن هڅه وکړم چې په لنډ او زغلند ډول سره د نننۍ موضوع په تړاو خپل نظر تاسې ته جوت کړم. درې برخې لري دا نننۍ زما مقاله. اول دا چې میډیا د پښتنو په هکله د ډیورند د کرغېړنې کرښې لر او بر میډیا څه ویلي په دې تېرو دریو او څلورو لسیزو کې، بیا د پښتنو خپل منځی لانجې او ستونزې او پرابلمونه څه دي، او اخر کې به خپل فکر په دې هکله ته جوت کړم چې د دې لانجو او ستونزو نه څنګه راوتل پکار دی. دغه درې اړخونو باندې به زه یو زغل نظر تاسو ته وړاندې کړم. زه به دلته هڅه وکړم چې د پښتنو یا افغانانو د تیرو څلورو یا پنځو لسیزو حالاتو ته یو زغل نظر واچوم. که چیرې لرې شالید ته ځم نو بیا به کیسه ډېره اوږده شي او د نننۍ غونډې د چوکاټ او ستاسې د حوصلې څخه به بهر شي. د یادولو وړ ده چې افغانان یا پښتانه د تاریخ په اوږدو کې هر 40 یا 50 کاله وروسته د زمانې د بدلونونو او زور زیاتې ښکار او قرباني شوي دي. سیمې او خلکو ته خورا مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي او په ډېره خوارۍ سره بیا کلونه کلونه هڅې کړي دي چې خپل نورمال او عادي ژوند ته راوګرځي. په همدې ځای کې دا اړینه ده چې تاسو ته په تېرو 2 یا 3 لسیزو کې د ډیورند د کرغېړنې کرښې دواړو خواو ته د افغان یا پښتون د ستر ملت د سرښندنو، مالی او ځاني تاوانونو او ستونزو یو څو بیلګې وړاندې کړم. دا کار د دې دپاره هم اهم دی چې تاسو په دې پوه شئ چې دغه ستر ملت ته دا ستونزې او لانجې څوک جوړوي او ولې جوړوي. د دغو بیلګو نه وروسته به نور یو څه ستونزې او د حل لارو ته راوګرځم. زړه به نه تنګوئ، خبرې یو څه به اوږده شي زما څخه، خو اورېدل زما په فکر چې مهم او اړین دي. د تاند ویب پاڼه 12/4/2015 میلادي د ډیورند کرښه او خوارج تر سرلیک لاندې چې د ملکزي لیکنه ده او حواله هم د هلمند د پخواني والي ګلاب منګل ورکوي، داسې لیکي چې د 2008 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ یوازې د قندهار، هلمند، روزګان، فراه، زابل په 5 ولایتونو کې د حجرې، منبر، ژبې، قلم، درستاخان او پګړۍ یا لونګۍ څه د پاسه 3700 مخور کسان په قصدي او پلان شوي ډول له منځه وړل شوي دي. بله دا چې د کرزي د حکومت د معارف وزیر فاروق وردګ په جار او خواشینۍ دا خبره کوي چې د کونړ څخه تر نیمروزه پورې د ډیورند د افغانستان اړخ ته کلونه کلونه وشو چې د جنګونو له وجې تقریبا له 2,80,000 څخه زیاتو کوچنیانو نه د ښوونځي انګړ لیدلی او نه د ښوونځي زنګ تر غوږو شوی دی. د مشال راډیو په 10/5/2014 په یوه خپرونه کې وایي چې په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې په تېرو څو کلونو کې په لکونو ماشومان د ښوونځي څخه بې برخې پاتې شوي دي. بله بیلګه
د سباوونمې پاڼه 28 د 2015 د محمد انور لیکنه د دې لیکي چې پاکستان د ډیورند د کرغېړنې کرښې د امنیت په پلمه 1.5 لک پوځ په شمالي او سویلي وزیرستان کې ځای په ځای کړی دی. همدغه خبره یو ژورنالیست مسعود سیلاب رسوا کړې ده چې د پاکستان پوځ 15,000 شاوخوا قبایلي مشران په پټ یا مرموز ډول وژلي دي او په بلوچستان کې 8,000 بیلتون پال بلوچان په زندانونو کې ترې تم شوي دي چې بیا د ډیورند د کرښې د سیم پروژه په لاره کړه. کله چې دا ونه چلیده بیا د خندق مسله رامنځته کړه. کله چې دا پروژه هم اغېزې ونه کړ نو بیا په کابل، قندوز، قندهار، خوست، پکتیا، وردګ، بدخشان، غزني، لوګر او ننګرهار کې ځانمرګي بریدونو ته زور ورکړ او ګڼ شمېر خلک په وینو ولمبول. بله بیلګه د ژوندون تلویزیون 2 د 9 2013 میلادي په یو خپرونه کې جیلاني ځواک وایي چې د 10 او 40 کلونو راهیسې د پښتنو مشرانو وژنه په مخه روانه ده. د چاپیانو د پاڅون یا غوبل څخه یې راواخله د جهاد او بالاخره د طالبانو او القاعدې تر وخته پورې افغاني ټولنه بالکل د خپل طبي مسیر څخه بېلارې شوې ده او د افغانستان حکومت د افغاني قومي مشرانو د بیا جوړښت او سمبالېدو دپاره د شمالي ټلوالې له کبله هیڅ ونه کړه او په دې ترتیب سره پښتانه او د دوی قومي جوړښت بالکل ګډوډ شو. په قندهار کې 600 مشران او په وزیرستان او پښتونخوا کې 1,300 مشران مړه شو. دا هر څه د دې دپاره چې د پښتنو بنسټیز جوړښتونه له منځه ولاړ شي. حجره او جومات دواړه یې ګډوډ کړه او هڅه یې دا وه چې پښتانه د یو سیاسي ځواک په بڼه بیا رامنځته نه شي. قدرمنو اورېدونکو، پښتانه یو زړور، توانمنده او باغیرته قوم او ملت دی. دا قوم به راپاڅېږي او خپل حق به په نره بیرته ترلاسه کوي. خو دا هر څه وخت، زمان او امکاناتو پورې تړلي برېښي. د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د ویبپاڼې 11/5/2015 میلادي د بشیر ګواښ لیکنه ده او راپورټ دی. دی وایي چې د کال 2005 میلادي څخه تر کال 2015 میلادي د مارچ تر میاشتې پورې په قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. د همدغه راپورټ په حواله د کال 2006 میلادي څخه را پدې خوا د پاکستان پوځ د عملیاتو او وسلوالو نښتو له کبله په پښتونخوا کې 4,215 ولسي وګړي، 20,215 وسلوال او 2,192 امنیتي ځواکونه یا سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د مشال راډیو ته ویلي دي چې که د پوځ سره مرسته کوو نو وسلوال مو وژني او که د امنیتي ځواکونو په کار نیوکه کوو نو د FCR د قانون لاندې د ډلهیزې سزا لاندې ځورول کیږو. د سوات د قامي جرګې مخکښ زاهد خان وایي چې په سوات کې تر اوسه پورې د امن د کمیټې 160 غړي وژل شوي دي. د سوات یوه لویه برخه په یو وخت کې د طالبانو تر ولکې لاندې وه، خو په کال 2009 میلادي کې پوځ عملیات وکړه او سیمه یې بیرته د خپلې ولکې لاندې راوسته. د طلوع تلویزیون په یو مرکه کې یو مدني فعال حیات الله حیات نیټه 15/2015 میلادي وایي چې په نړیواله کچه د سپټمبر د 11 نیټې کال 2001 میلادي څخه را پدې خوا په نړۍ، افغانستان او عربي هیوادونو کې د 2,25,000 نه ډېر وګړي وژل شوي دي. د سباوون ویبپاڼه 19/5/2015 میلادي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د وینا په حواله لیکي چې په پاکستان کې 28,000 مدرسې فعاله دي. په دې کې 400 مدرسې د ترګرۍ پراخېدو ته لمن وهي. خواجه آصف زیاتوي چې موږ داسې شواهد لرو چې ځینې مدرسې په ترګریزو پیښو کې لاس لري. همدغه خبر زیاتوي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم مدرسې په ترګرۍ تورنوي چې په ده باندې بیا د مولایانو مذهبي کړیو له اړخه نیوکې هم وشوې.
د طلوع تلویزیون دریم د شپږمې 2015 میلادي په یو مرکه کې وایي چې یو امریکایي پوهنتون یونیورسټي براون څېړنې په ډاګه کړي دي چې په افغانستان کې د کال 2001 میلادي نه تر 2014 میلادي پورې 92,000 او په پښتونخوا پاکستان کې 20,000 خلک وژل شوي دي. د بحث ګډون کوونکو حتی دغه شمیره د دې نه هم ډېره اوچته ښودله او پورتنۍ شمیره یې نه منله او په دې ټینګار کوو چې د مړینې دغه شمیره د دې نه هم خورا زیاته اوچته ده. د پښتونخوا د انټرنیټي پاڼې اتم د شپږمې 2015 میلادي د یو لیکنې د مخې چې مؤلف شاهین بونیری دی لیکي چې په کال 2007 میلادي کې ملتپال عوامي نشل ګوند ټاکنې وګټلې نو په دغه وخت کې د پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترهګرو فعالیتونو ته زور ورکړ او بیت الله مسعود د دغه ولایت حکومت له دړکه ورکړه چې واک پرېږدي، خو د عوامي نشل پارټۍ مشرانو دا خبره رد کړه. د عوامي نشل پارټۍ په همدغه 15 کاله حکومت کې د دغه ګوند 800 نه زیات سیمه ییز مشران او کارکوونکي ووژل شو. د یونما د معلوماتو له مخې چې د ملګرو ملتونو یوه څانګه ده په افغانستان کې د تان د انټرنیټي پاڼې اتم د شپږمې 2015 میلادي په حواله وایي چې د کال 2009 میلادي څخه د کال 2015 میلادي د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې د تاو تریخوالي له کبله 17,204 عام وګړي وژل شوي دي او زیاتوي چې دا شمېره کیدای شي د دې نه هم ډېره اوچته وي. د ټول افغان انټرنیټي پاڼې د 10 د 2015 چې د احمد جان تړي لیکنه ده لیکي چې په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول پښتنو باندې ډېره خونړۍ جګړه تېره شوه چې پښتون ضد بڼه یې درلوده او نږدې 1,80,000 وګړي چې د دغو وګړو 90 سلنه پښتانه خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه جګړه په اکثریت سره پښتون میشته سیمو او ولایتونو کې لکه قندوز، تګاو، شینډنډ، قندهار، میدان وردګ، لوګر، غزنی، هلمند، زابل، پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او بغلان کې ترسره شوه او ګڼ شمېر پښتانه په خپل هېواد کې دننه کډوال شو. همدغه حال د ډیورند د کرښې په لره خوا کې هم او په لکونو خلک په خپلو سیمو کې کډوالۍ ته مجبور شو. د باجوړ، سوات، خیبر او وزیرستان سیمې د کډوالۍ څخه دومره اغېزمنده شوي دي چې کلونه به تیر شي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. دلته دا خبره اړینه بولم چې د تیرو 3 او 4 لسیزو جګړو د پښتونخوا د قبایلي سیمو 2 نسلونه د پیښو قربانیان کړه. د افغانستان په دولت کې حاکمې ډلې هڅه کوي چې د بهرنیانو سره ښې اړیکې ولري او د خپل قومي او ژبني تعصب له مخې هلې ځلې کوي چې بهرنیان دې ته وهڅوي تر څو پښتانه د ترهګر تر نوم لاندې وځپي او حتی په غیر رسمي ډول به د خپل ازمایشي دریځ او تعقیب له مخې دا خبره هم کوله چې څوک په پښتو خبرې کوي او یا پښتون دی او یا پټکې یا لونګۍ تړي دا ترهګر دی. د کابل ادارې په تېرو 14 کلونو کې د پښتنو په وړاندې نه بخونکي جنایتونه ترسره کړه او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. د طلوع تلویزیون 11 د 2015 میلادي د تودې خبرې د خپرونې په تړاو په تېرو 14 کلونو کې ځان له په ننګرهار کې 300,000 جریبه ځمکه د زورواکانو له اړخه غصب شوې ده. د همدغې خپرونې یو بل غړی ګډون کوونکی سید اکرام افضلي د روڼتیا د ادارې مشر وایي چې په تېرو څو کلونو کې 1.50 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې د زورواکانو له اړخه غصب شوې ده. دلته دا خبره اړینه او مهمه ده چې په افغانستان او پښتونخوا کې د افغان یا پښتون د ستر ملت د پورته ذکر شوو قربانیو او تاوانونو ذمهوار څوک دی او پښتانه به د پورته ذمهواریو بدیل څنګه او د چا څخه اخلي. په دې ژور فکر پکار دی او په پښتنو غږ کول پکار دی چې نور لاس تر زنې کېنني راپورته شي او د خپلو بچو پلرونو نیکونو او ملت د قربانیو حق ترلاسه کړي. حق څوک چاله ورکوي نه، حق اخیستل کېږي. اوس یو زغل نظر د پښتون قوم خپلمنځي مسلو ستونزو ته. څرنګه چې پورته یو څو ستونزې ذکر شوې خو یوه ستونزه دا هم ده چې افغانان یا پښتانه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې اکثریت یې د علم او زده کړې څخه بې برخه دي. دغه ستر ملت د تېرو 6 لسیزو څخه را په دې خوا د نړۍ د زبرځواکونو له خوا نه د خپلو شومو موخو ته د رسېدو دپاره په 4 ټوټو ویشل شوی دی.
چې دا په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده. دوهمه دا چې د دغه ستر ملت داخلي او بهرني دښمنان هڅه کوي چې دغه ستر ملت په خپل منځ کې په لانجو او جګړو اخته او مشغول وساتي، ځکه دوی به په امن کې وي او دوی په رښتیا په امن کې دي. دریم، د پښتنو یا افغانانو ترمنځ خپلمنځي اختلافونه. څلورم، په تیرو څو لسیزو کې نه په لر او نه په بر کې سیاسي او غیر سیاسي ډلو ټپلو او قومي مشرانو داسې یو څه رامنځته نه کړی چې د هغې په بنسټ نن لر او بر د یو متحد ستر ملت د پرمختګ او سوکالۍ دپاره په ګډه یو قدم مخ په وړاندې تللی وي او موږ او تاسې پرې نن حساب کړی وي. د بیلګې په توګه په پښتونخوا کې د باچا خان د خدای خدمتګارو د تحریک نه وروسته داسې یو عملي بنسټیز کار په لاره نه شو چې نن پرې لر او بر عملي قدم ته اوږه ورکړي. په لره خوا کې دا شعار لر او بر یو افغان او یا دا نارې چې پیښور او کوټه مې کور او د افغانستان مو وطن دی او یا بره خوا د افغانستان د 50 کلونو راهیسې دا نارې دا پښتونستان زما او دا پښتونستان زما هسې شعارونه او نارې دي او پښتون ملت ته یې تر اوسه پورې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. پورته نارې او شعارونه د نارو او شعارونو په بڼه پاتې دي او بس. اوس به د پورته ذکر شوو ستونزو د حل لارو چارو ته یو ځغله نظر وکړم. که رښتیا ووایم دا موضوع دومره هراړخیزه او پراخه موضوع ده چې په میاشتو او کلونو پورې چې میاشتو او کلونو په دې اړه پلټنې او څېړنې ترسره شي. بیا به هم دا موضوع په بشپړ ډول ونه څېړل شي. د هر چا به په دې هکله خپل نظر وي. زه به خپل نظر تاسو سره په دې ډول شریک کړم. خو د ټولو د مخه ډیره مهمه ده چې پښتون یا افغان خپل ځان تعریف کړي چې زه څوک یم. کله چې د خپل ځان تعریف کړ نو بیا د دغه تعریف له مخې خپل ځان د خپل قوم او ټولنې سره په شباهت کې راولي. دا داسې معنا لري لکه څوک چې په هنداره کې خپل تصویر ګوري. کله چې د خپل تصویر په نښه کړ نو بیا به د ځان سره دا خبره غبرګه کړي چې د یو افغان یا پښتون په حیث دغه ستر ملت او قوم په مقابل کې زما دنده او ذمهواري څه ده. کله چې د په شعوري ډول دغه دنده او ذمهواري ومنله نو بیا دې عملي میدان ته باید بیا عملي میدان ته راودانګي. دا د هر افغان یا پښتون دنده او ذمهواري جوړیږي. دویمه خبره دا ده چې موږ هر وخت دا چغې او نارې وهو چې خلک مو زده کړي او تعلیم وکړي او د پوهې کچه پورته ولاړه شي. بلکل پژې او درسته خبره ده او دا کار باید د پښتنو په لر او نږدې سیمو ښارونو او هر ځای کې ترسره شي. خو څوک به دا کار کوي؟ تر څو چې سیاسي واک په خپل لاس کې وانخلئ د قوم پرمختګ او سوکالۍ دپاره لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله پلانونه او پروژې په لاره نه کړئ د قوم پرمختګ او سوکالي نشي ممکن کېدلی. درېیمه خبره دا ده چې لکه څنګه چې پورته اشاره وشوه چې پښتون قوم ویشل شوی دی او تر څو چې دا ویش وي پښتون قوم ترقي نشي کولی. دلته دا خبره اړینه ده چې ټولې سیاسي او غیر سیاسي ټولنې باید د خپلو کوچنیو کړیو یا حلقو څخه رابهر شي او د پښتون د ستر ملت او قومي وحدت دپاره دې په یو ګډ پلټفورم کار وکړي. په دې ځای کې دا خبره هم مهمه ده چې د 2000 میلادي کال څخه را په دې خوا د افضل خان لالا او د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند له اړخه په ګډه د پښتون د قومي وحدت دپاره د جرګې کوم تسلسل پیل شوی دی دې تسلسل ته د دوام ورکړ شي او دغه جرګه د یو بنسټیزي یا منشور او د یو باصلاحیت او په کارپو او تجربه کار ډلګګۍ او د یو مرکز د جوړېدو په طرحه او پلان کار وکړي. دا کار د دې دپاره مهم او اړین دی چې پښتانه د خپلو مسایلو د حل او د نورو قومونو او ملتونو سره د خبرو اترو او معاملو جوګه او د خپل ځای او مرکز خاوندان وي چې هر پښتون بیا دغه مرکز او ځان سره ځان په شباهت کې راوستلی شي. تر اوسه پورې پښتانه داسې یو ځای او مشرتابه نه لري. هر څوک په خپل سر ډنګوي چې دا د هیچا په ګټه نه تمامیږي. د دې دپاره چې د پورته ذکر شوي جرګې کار پیاوړی او غښتلی شي زه دا کار مخ په وړاندې وړم او هر څوک چې په دې تړاو ښه نظر وړاندیزونه او ګډ کار ته زړه کېږي نو زما او یا د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د منشي نصیر ستوري سره دې اړیکې ونیسي. تر څو پورې چې د پښتنو یا افغانانو ستونزې او پرابلمونه راغونډ نه شي او د دې ستونزو په بشپړ ډول تحقیق او څېړنې ونه شي نو موږ د مقصد منزل ته نه رسیږو.
دا کار د دې دپاره هم ډېر اړین او مهم دی چې قرباني او تاوانونه پښتون ورکوي او امتیازات بیا نور خلک اخلي. د دې کار باید نوره په کلکه مخه ونیول شي. بله مهمه خبره دا ده چې پښتانه په افغانستان کې یو مطلق اکثریت او په پښتونخوا کې هم یو مطلق اکثریت دی. هڅه دې وشي چې د دې دواړو ډېرکیو څخه په ګډه یو طاقت جوړ شي او دغه طاقت په ملي کچه او بالاخره په نړیواله کچه د پښتون د ستر قوم استازیتوب وکړي. دا کار به لومړی په ملي کچه ستونزو او پرابلمونو ته د حل لارې چارې په ګوته او په نړیواله کچه به د نورو قومونو او ملتونو سره د خبرو اترو او معاملو جوګه او سیل وګرځي. تر څو چې دا کار نه وي ترسره شوی، نه په ملي کچه او نه په نړیواله کچه د قومونو او ملتونو د احترام او عزت جوګه کیدی شو او نه به مو څوک ومني. دلته دا خبره اړینه بولم چې پښتون ملت د اسیا په زړه کې یو ستر ځواک دی. تنها دوی کولی شي چې په سیمه کې سوله او ارامي راولي. اقلیتونه به تر یو لنډمهاله پورې دا کار وکړي، خو اوږدمهاله د دې سیمې ساتل او پالل په غیر د یو ستر قوم او ملت څخه لکه پښتون نشي ممکن کېدلی. څرنګه چې 21مه پیړۍ د اقتصاد او ګټې پیړۍ ده، نو پکار ده چې پښتانه نور راویښ شي او خپله برخه او هویت څرګند او د نړۍ د ویښو قومونو او ملتونو سره د سیالۍ جوګه شي. حالات ډېر ګړندي په مخه روان دي او داسې ښکاري چې سیمه په بشپړ ډول د بدلېدو په حال کې ده. د دې دپاره چې پښتانه افغانان هم په راتلونکي بدلون کې د برخې خاوندان وي، پکار ده چې د دغه مړني ستر ملت د برخې اخیستو دپاره د دغه ستر ملت د خلکو او ولس سره خپلې غوښتنې، پلانونه او موخې د مخکې نه مطرح او په شعوري ډول د خپل قوم او ولس د حقه حقوقو اخیستلو ته چمتو او تیار وي. د همدې کبله هم د ټولو سیاسي او غیر سیاسي ډلو ټپلو سره ګډ کار د راتلونکي دپاره یو بنسټیز او اړین قدم برېښي. که چېرې دا کار ترسره شي خو ډېر ښه، او که ترسره نه شي نو بیا په جنګ کې آسونه نه تیاریږي او پښتانه به په 21مه پیړۍ کې هم د خپل حق څخه محروم او بې برخې پاتې وي. او د دې ځواب به راتلونکو نسلونو ته خورا مشکل تمام شي. ستاسو د حوصلې او توجه نه یو نړۍ مننه.